الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عزتمندو په صحابه کرامو کې یو صحابي و کېدای شي ډېر خلک به د هغه د نوم سره اشنا وي. حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم. دا صحابي فرمایي چې خلکو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خیر پوښتنې کولې، نو ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شر پوښتنې کولې، او دا شر مې د شر دپاره پوښتنې نه کولې چې شر مې خوښ و، د شر نه د ځان ساتلو دپاره مې د شر پوښتنې کولې. زه په دې یېرېدمه چې دا شر کې چېرته زه ګیر نه شم، شر کې چې چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت ګیر نه شي. د دغې یېرې د وجې نه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شر پوښتنې کولې. او یو عالم دا فرمایلی دي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وی ما شر پیژندلی دی نه دې دپاره چې زما شر خوښ دی. ومن لم يعرف الشر يقع فيه، او کوم انسان چې شر ونه پیژني په شر کې واقع کېږي. نو عزتمندو زمونږ او ستاسو سلسلهوال درسونه د دجال د فتنې په باره کې وو. اوس دې زمانه کې د یو عالم مسؤلیت څه شی دی؟ یوازې په دې کار نه کېږي چې موږ صرف خلکو ته وښایو، نحوه خلکو ته وښایو، منځونه خلکو ته صحیح کړو، او دارنګې نور چې څومره احکامات د دین دي دا خلکو ته بیان کړو. دا خو به کوو، اصل چې دغه زمانه د څه شي ته ضرورت لري او دې زمانه کې عالم د کوم شي مسؤول دی، هغه دا دی چې د دغې زمانې شرونه عالم د ایمان په رڼا کې وپېژني. ایمان مرتبې ته عالم ځان رسوي. ایمان ډېر مهمه غټه سرمایه ده. اول خو به ایمان مرتبې ته ځان رسوي. ایمان په څه حاصلېږي؟ یو اسلام دی، مسلماني ده، بل ایمان ده. ایمان ډېر پورته درجه ده. یو خو به عالم دا مسؤول دی چې دا به ایمان پر ته ځان رسوي، بیا د ایمان په رڼا کې خپل ولس مسلمان ملت دا به د دغې زمانې د شرونو د فتنو نه چې کوم په دې زمانه کې کوم شرونه او فتنې متوجه دي مسلمان ته، مسلمان امت ته، دینه مسلمان واقف کول، مسلمان امت ته دا ښودل. او ډېر عجیبې فتنې په دې زمانه کې راولاړېږي، خاص کر د یهودو چې کوم پلانونه دي، کومې منصوبې دي د اسلام په خلاف باندې، دجالیت دی، دجل، دوکې. او دا هغه زمانه راغلی عزتمندو چې خلق ناروا څیزونه، خطرناک څیزونه هغه په ښه نوم باندې خلکو ته پیش کوي. خاص کر د دې زمانې نظریات، افکار چې هغه سیکولریزم دی، لیبرالیزم دی، کمیونیزم دی، هیومنیزم دی، ګلوبلایزیشن دی، رشنالیزم دی، او دارنګې مارکسیزم دی، ډاروینیزم دی، نور ډېر ازمونه او نظریات دي چې نن سبا ډېر علما د دې نه غافله دي. او امتونه او ولسونه چې کم نظریه هلته لاړ شي، دیموکراسي راشي، ټول خلک به همدا چغه وهي چې موږ دیموکراسي منو. جمهوریت چېرته لاړ شي، ټول خلک د جمهوریت تر جنډې لاندې ودرېږي. سیکولریزم، ټول اکثر مسلمانان د سیکولریزم پلویان دي، لیبرالیزم پلویان دي. په اجتماعي طریقې سره امت ته چې کوم خطرات متوجه دي، دغې خطراتو نه که چېرته علما خپل ولسونه خبر نه کړي، نو دا علما به د آخرت په ورځ باندې الله ته مسؤول وي، او الله به ترنه پوښتنه کوي چې زما په بندګانو باندې چې د کفر د طرف نه کوم شرونه متوجه او کوم نظریات او افکار راتلل، ته د عالم په حیث باندې تا دا مسؤلیت ادا کړه که نه؟ آیا تا دغه ازمونه، دغه نظریات، دغه افکار، ګمراه کوونکې نظریات تا خپل ولس ته ښودلی و که نه؟ خپل ولس د دې نه خبر کړی و که نه؟ ځکه هر باطل نظریه را چې راشي، په لکونو مسلمانان د هغې تر څنګ ولاړ دي، د هغې نه دفاع کوي. نو ولې؟ ځکه چې موږ علما خپل مسؤلیت درک کړی نه دی، نه مو پېژندلی او نه مو چاته بیان کړی.